السلام علیکم دوستانو. دا ویډیو زه خاص د شاعرانو لپاره سازم. زما چې کوم شاعران ملګري دي نور خلک پې هم کار کولی شي، خو تاسو ته زه یو ریکویسټ کوم، یو عرض کوم چې که تاسو زما چینل باندې نوي یئ او زما چینل مخکې نه یې کتلی، زما چینل وګورئ، زما چینل سبسکرایب کړئ او د جنټۍ نښان هم دباو کړئ چې ټولو نه ښکلی او داسې ویډیو تاسو ته راشي. نو راځئ چې کوم دی تاسو ته زه طریقه ښیم چې خپل اواز به بغیر سټوډیو نه، بغیر میک نه څنګه د سټوډیو په شان ریکارډ کوئ. نو راځئ زما سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او که ویډیو مو خوښه شوه کمنټ وکړئ، ویډیو شیر کړئ، زما چینل سبسکرایب کړئ. د ټولو نه مخکې لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور کې سرچ ورکړئ لیکسس آډیو ایډیټر. لیکسس آډیو ایډیټر زما سره مخکې نه انسټایل دی، تاسو یې ځان له انسټایل کړئ. زه به دا اوپن کړم. چې دا اوپن شو، د دې طریقه کار دا دی چې تاسو به ووایئ دا ریډ کلر، دلته بیا تاسو خپل اواز وکئ. په دې ځای کې چې تاسو اواز وکړو بیا پسې دا ووایئ، دغه بټن باندې تاسو کلیک وکړو، تاسو به بیا راشئ دا ګرین کلر به ووایئ. ګرین کلر نه پس دا درې ډاټ تاسو ته ښکاري، ساري به نه وایئ، نه مخکې اپیکس به ووایئ. اپیکس چې تاسو راشئ دلته به لاندې ایکو باندې کلیک وکړئ. ایکو باندې به تاسو ته دا قسم لیکل راوړي. دلته به تاسو کوم دی ایکو لیول او دا ډسپلی فیډبیک هر څه په خپل اواز باندې برابر کړئ. بیا پسې اپلای ووایئ. اپلای نه پس کوم دی دا به سیو شي او ستاسو اواز به مکمل چې کوم دی د سټوډیو یا د میک په شانتې راځي. بیا پسې سیو ووهئ. ټیک ده، سیو مو بیا تاسو دا د ریکارډ به دا سیو شوی، بیا پسې دا سیو ووایئ. مکمل به دا سیو شي او ستاسو غږ به د سټوډیو یا د میک په شان راځي. که بیا هم پکې چاته څه کنفیوژن او چاته څه تکلیفات وو نو زه په دې سکرین باندې خپل نمبر واټساپ پرېږدم او د موبایل ماته میسج کولی شئ، کمنټ کې مو ویلی شئ. زه ستاسو دپاره نوې نوې ویډیوګانې راوړم، تاسو به پوه کوم. د الله په امان.